ایران یو نیم سل بالستیک توغندي په اسرائیل وروتوغول. په دې کې فقط 2 دانې د تل ابیب په ښار او 1 دانې د وزارت دفاع ترڅنګ لګېدلې. ایران وایي چې دا حمله د رایزنګ لاین عملیاتو غچغستل وو. اوس دا رایزنګ لاین څه شی ده؟ د ایران او اسرائیل ترمن جګړه په منطقه او نړۍ کوم تاثیرات ولري او موږ افغانانو ته کومه خوا مهمه ده؟ راځي چې په دې موضوعاتو باندې تفصیلی بحث وکړو. Iran has launched another wave of missiles towards Israel as hostilities escalate. په بشپړه توګه باید لاس په سر شي. ایران نشي کولای اټومي وسله ولري. ډیره ساده ده. په شروع کې باید ووایم چې رایزنګ لاین د اسرائیل لخوا هغه عملیات ول چې په ایران کې د اټومي وسلې تاسیسات او د هغې لوړپوړي چارواکي دانه لمنځه ویوړل. اسرائیل ته د ایران د لوړپوړو چارواکو او اټومي وسلې انجنیرانو کورونو نقشې دومره دقیق معلومه وي چې حتی ځینې د خپل کورونو په حمامونو کې لمنځه وړي. اسرائیل وایي چې په دغه عملیاتو باندې څو میاشتې مخکې کار شروع شوی وو او زیاتره برخه د ایران په خاوره کې طراحي شوی و. دینه معلومیږي چې واقعا موساد د نړۍ یو د مجهزترینو استخباراتي شبکو څخه ده. د سټلایټ د دې عکسونو نښکاري چې څومره په دقیق د اټومي وسلې تاسیسات په نښه کړي دي. خو دا لا معلومه نه ده چې دا تاسیسات په مکمل شکل لمنځه تللي او یا لږ څه تخریب شوي دي. که د استخباراتو نظر وګورو کوم هیواد چې په اټومي پروګرام کار کوي هغه ډیر مخفي ځایونه نور هم لري. شاید ایران نور پټن ځایونه ولري چې په اټومي پروګرام کار روان وي. اسرائیل وایي چې دا حمله یې ځکه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام مخه ونیسي. اسرائیل په دې پوهیږي که د ایران د اټومي پروګرام مخه ونیسي ایران به ډیر زر په اټومي طاقت بدل شي. د رایزنګ لاین عملیاتو وروسته ایران سمدلاسه په اسرائیل باندې سل توغندي وویشتل چې په دې کې اسرائیل روغ ووته او دغه توغندي په هوا کې خنثی کړل. خو کله چې آیت الله خامنه‌ای د جنگ اعلان وکړ ایران یو نیم سل نور میزایلونه هم په اسرائیل ورخوشي کړل. په دې میزایلونو سره 40 اسرائیلي وګړي ووژل شول، 102 زخمیان شول او کېدای شي دا تعداد نور هم زیات شي ځکه جګړه لا اوس هم روانه ده. اسرائیل د څه فکر کولو چې ایران شاید د یمن، لبنان او غزې په شکل وي او د دوی د عملیاتو په مقابل کې شاید عکس العمل ونه ښیي. خو ایران دومره کلک ځواب ورکړو چې اوس زیاتره خلک وایي چې شاید دغه جنگ په یو منطقوي جنگ بدل شي او د منځني ختیځ ځینې هیوادونه پکې ښکیل شي. په همدې خاطر امریکا هم د خپل خلکو نه وغوښتل چې دغه هیوادونو نه ووځي. یو خبره ډیره واضح ده، دا اول ځل نه دی چې اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام مخه نیسي. 10 کال کېږي چې نتنیاهو دا خبره کوي چې د اسرائیل د بقا لپاره باید د ایران اټومي پروګرام مخه ونیول شي. دا چې ایران څنګه اټومي پروګرام شروع کو او څنګه د اسرائیل سره دوستي په دښمنی بدله شو په دې بیا په یو بل ویډیو کې په تفصیل غږیږو. دلته یو بل سیاسي باریکي هم موجوده ده، هغه دا چې امریکا ولې د اسرائیل سره ولاړه ده. امریکا په دې پوهیږي چې ایران یو اټومي طاقت شي په منځني ختیځ کې د امریکا تاثیر کمیږي، کوم چې امریکا نه غواړي او کلونه د دې کار لپاره زحمت وسیاده چې دغه تاثیر برقرار وساتي. اوس پوښتنه ده چې موږ افغانانو ته د کمی خوا ګټه مهمه ده. ګورئ د یو بشردوست انسان په حیث باید دا ومنو چې اسرائیل په دغه جغرافیه کې د نړۍ امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی. په 16 میاشتو کې اسرائیل په غزه کې 55,000 بېګناه انسانان ووژل چې حتی 15,000 ماشومان ول. خوراکي توکي او اولیه کومکونه یې پرې بند کړل او غزه یې مکمله هواره کړه. خو آیا د دې معنا ده چې موږ د ایران سره ودرېږو؟ د دې ځواب هم ډیر واضح دی ملګرو، نه. اول خدا چې د ایران او اسرائیل جګړه د غزې د خلکو او یا بشري حقوقو لپاره نه ده، لکه څنګه چې مخکې وویل دا جګړه د ایران د اټومي پروګرام په اساس رامنځته شوه. که د یو طرفه اسرائیل په غزه کې بېګناه انسانان وژني، له بله طرفه ایران د مذهبي تبعیض له وجې بشري حقوق تر پښو لاندې کړي دي. ځینې بې حافظې او بې منطقه اشخاص ګورم چې د خپل پوچ تحلیل په اساس د ایراني اخوندانو ستاینه کوي. که ته د ایران طرفداري د اسلامي عقیدې په اساس کوي، باید خبر اوسې چې په 1980 لسیزه کې ایران او اسرائیل سره ملګري وو. همدغه ایران به د اسرائیل نه وسله اخیسته او عراقي مسلمان به پرې وژلو. همدغه دلیل دی چې موږ وایو دین او سیاست باید سره بیل شي ترڅو د اخوندانو غوندې خلک د دین نه سیاسي استفاده ونه کړي. بیا یې در په یادوم همدغه ایران و چې نه یې پرېښودل چې په افغانستان کې بندونه جوړ شي فقط د همدې په خاطر چې په دوی اوبه کمې دي. بله مسئله آب مسئله منطقه است، مسئله دنیاست امروز آب، اما اجازه نمیدیم حق مردم ضایع بشه. این عرض بنده و حرف من رو بسیار جدی بگیرن، بعداً گله نکنن. په ایران کې د افغان مهاجرینو حالت خو هر چاته معلوم دی. تاسو دا ویډیو وګورئ. مهاجر در موتر زنده سوختند. بشی پایین. د څه په سلهاو ویډیوګانې شته چې ایرانیان په افغانانو باندې خشونت کوي، تاسو په انټرنیټ کې لیدلی شئ. که د سیاسي پلوه وغږیږم، موږ د اسرائیل سره مستقیما مشکل نه لرو. که غندنه یې کوو هغه په دې خاطر دی چې دوی بشري حقونو ته ژمن نه دي او بله دا چې موږ د فلسطینیانو سره دیني تړاو لرو. خو بل خوا د ایران اخوندي دولت په ښکاره زموږ دښمن دی او مستقیما یې موږ ته زیان را رسیږي. خلاصه یې درته ووایم،
یو عاقل افغان باید قرار کینی او تماشې وکړي. تر بیا ښې چارې.